د عطا فاونډیشن موخه او هدف د انسانیت خدمت کول او بیا د مسلمانانو خدمت کول. هغه سوریه ده او که ترک دی، موږ په غم کې شریک یو. شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا. د عطا فاونډیشن صرف دغه کولی شي چې دې سره غمخوادي وکړي. داسې په هر کور کې 15 شپږ او 10 مړي شوي، د 14,000 نه شهیدان واوښتل. مسلمان دی، موږ پې دردېږو، خفه کېږو. د ترکانو منډه ما کتلې وه په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه، د هر یو ترک په لکونو لکونو روپۍ کومک یې وکړو. موږ هېڅ نه شو کولی، موږ صرف د دې په غم کې شریک یو. د پاک رب نه شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا. الله دې بیا داسې پیښه نه تکراروي په دی. بس دې خوخوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي. بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو